اتخاذ القصه دا وروسته واصله او مستوصله چې را روانې دي. مخکې وختو کې دا دستور ودی چې د کومې ښځې به ویښتان کم و کمزوري و د سر څڼې دا ګڼوالی د سر د ویښتانو د دی دپاره زینت ده، نو بیا به د بلې ښځې ویښتان چې د هغو به ډېرو خطه خرڅول به یې دغه ویښتان به بیا راواخیسته په دغو ویښتانو پورې به یې ګډ کړه، ګډه کوڅۍ به یې جوړه کړه، نو اوږد اوږد سر به یې و. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې حج ته یا عمرې ته وای راغلی و، بیرته چې تلو شام شریف ته په مدینه منوره باندې لاړ، زیارت عن حضرت صلی الله علیه وسلم ته لاړ، بیا نوبسجي هلته په مدینه منوره کې دا چې ښځې بلې ښځې ویښتان په خپلو ویښتانو پورې کړي دي، بیا په دا لیارې نو ښځه چې دا ویښتان سره ختلي دي، دا پردۍ کوڅې لوېدلې، دا پردي ویښتان نه دغه لوېدلې، دغه یې پیدا کړه. نو دستي جګېږي ګورئ مسؤلیت علماو ده. این علماؤکم، دا تاسې ملایان چیرې دي چې دا خلک ولې په دا نه پوهېږي؟ خو دا معلومېږي چې دا مسله باندې خلک ناخبره دي چې داسې کار کوي. بني اسرائیل خو تباه خدای د دغه وجه نه کړ چې دی دا عمل کوه. دا وروسته باب ده که نه، په واسطه چې د بلې ښځې په ویښتانو ورلګوي پردي ویښتان پورې غوټه کوي، په دغه هم د خدای لعنت ده. چې څوک یې طلب کوي په هغې هم د خدای لعنت ده. چې په بله ښځه خال وایي په هغې هم د خدای لعنت ده. چې څوک یې طلب کوي په هغې هم د خدای لعنت ده. هغه چې دا ویښتان د وریځو باسي نری کوي یا دا د مابین د وریځو سره نښتې وي دغه سره خالي کوي، په دغه هم د خدای لعنت ده. دغه ناروا دي. دا خو مسؤلیت علماو ده. چیرې دي تاسې علما؟ دا علما ولې دا بیان نه کوي چې خوف د فتنې نه وي؟ که عالم کله بیان کوي د وخت امیر یې وایي ټکوي یې بندي کوي یې، بیا خو عذر شته علماو ته. چې نه وي بیا د علماو مسؤلیت د مسایل خو به بیانوي. یو دا د موږ تاسې د وطن اصطلاح د څوڼکۍ ورته وي، د بازارو کې خرڅېږي. دا ښځې په ویښتانو پورې اچي، دا د سپڼسویې ولایتي په سر کې بعضې ګلانې وي بعضې نه وي، دا پروا نه لري، دا وایي جایز دي. یو خو دا عملونه چې کړه د څه دپاره یې کړه؟ پخوا خو چې دوستۍ کېدې سړي به خپله ښځه کته، نظر ښځې ته مخطوبې ته روا ده که نه ده روا؟ چې کومې ښځې سره نکاح کې نظر روا ده. یا به مثلا لکه موږ تاسې دستور خپله خور لور ور ولېږله چې ته یې وګوره، خو د ښځې مهر د ښځې په عمر باندې و. مثلا پیغله ښځه به په جګ مهر ودېده، پخه ښځه به په کم مهر باندې ودېده. دا د ښځې لویتوب و کنکیتوب د عمر دا ډېر چې معلومېږي په ویښتانو. ښځه چې سپین سرې کېږي ویښتان یې تویېږي، اخر کې دومره کیکه شي. ښځه چې لویېږي غاښونه یې غټېږي، ځکه ووری خوړل کېږي غاښونه راوځي. ښځه چې لویېږي دغه ویښتان دغه د باڼه ګوره دا ما اوس دومره راوږده شوي دی دغه ځای کې ته رارسېږي، دا باڼه غټېږي. اوس نو دی به داسې کړه موږ باندې خو نه و چې کونډه شوه ذاتي به ناسته یې د سرګنۍ په اختیار کې ده، خو چې څنګه عاده تېره به شوه دې به ذاتي ځان ښایسته کوو چې که بل څوک مې وغواړي. نو بیا به دغو ښځو دا کړه، په سوان به خپل غاښونه نري کول، د یوه طرف نه بل طرف نه به تراشل، چې څوک به ورته راغله غاښونه بیا چې ولېده دا خو چې لیاکنکي دي نو پیغله ده. دغه وریځې به یې نرۍ کړې، د پاسه نه به یې ویښتان وایسته، د کوزه نه به یې وایسته نرۍ وریځې چې دا ویښتان یې د وریځو کم دي، دا لیا پیغله ده. څڼې به یې چې غټې وي، کوڅۍ به یې غټې وي چې ویښتان یې پوره دي، دا لیا پیغله ده. دغه دوکې وې نبي علیه السلام ویلې په ټولو د خدای لعنت ده. په دغه کې وایي اغترار الخلق تغییر الخلق ده. یو خلق په معنا د مخلوق ده چې انسانان د اغترار دوکه کول د خلقو دي، او بل طرف ته تغییر د خلق ده چې کوم ښایست خدای پاک ورکړی په هغې کې دا تغییر راولي. تغییر د خلق ده فلا یغیرن خلق الله، خو شیطان دا قسم کړی دی چې زه به پرېږدم چې د خدای خلق ته تغییر ورنه کړي. د سړي ګیره زینت ده، دی ګیره ښیي په دغه ځان ښایسته کوي، روا ده. ښځې دپاره دا خال ویل دی ښایست بولي، وایي خال را روان ده. څوک یې په دا وورۍ کې د بعضې خلکو به رواج و لوسه، دا یې وایي یو مثال ویلی داسې نه چې هغه حرام صرف دا ده، د چا وایي په شونډه رواج وي،
د چا په ټنډه رواج وي، د چا په زنه رواج وي، د چا په باړخو په غومبري رواج وي، اچا وای صرف خال رواج وي، کوكب د شیخ تفسیر کړی، اچا نقش وي، نقش وي د سپوږمۍ په شکل نقش جوړ کی، ستوري په جوړ کی، حتی د چا وای د محبوب لیکل وي، په لاس باندې د محبوب لیکل وکي، دا شین خالي وي نوم یې په لیکل یې ټول عمر ذاتي ورسره یي، که نوم په لیکي، که ګل په جوړوي، که یو خال په لګوي، دا ټول تغیر د خلق د خدای پاک ده، ناروا ده، لعنت ته په ناروا ده. نو دغه ویښتان هم په دغه حیثیت او دا چې څوڼکۍ پورې اچي، هر څوک پوهېږي چې دا خپل ویښتان نه دي، دغه کې وایي نه تغیر د خلق ده نه تغریر د خلق ده، نه خلقو ته دوکه ورکول دي او نه هغه تغیر د خلق د خدای متعال ده. نو دا جایز ده چې ښځې ویښتان کنکي دي دغه څوڼکۍ پورې اچي چې هغه کوڅۍ ښې ووبدل شي، کلک شي، مضبوط شي، حفاظت یې وشي، دا پروا نه لري. خو ویښتان په ویښتانه پورې د انسان ویښتان کنه د وزې وژغنې پورې هم پروا نه لري چې د بل انساني انتفاع په اجزاو د آدمي باندې وای حرام ده، که د بل شي حیوان ویښتان بیا پروا نه لري، دغسې د ورېښمنو څڼکۍ وي، دغسې د تارو څڼکۍ وي، دا پورې هم پروا نه لري. خو خپله ویښتان غوټه کول په ویښتانو پورې دا ناروا ده. دا چچګرې اوس هم د کورو کې ګرځي دغه ویښتان، دا د ښځو ویښتان چې دا سرونه یې منځ کړي دغه وی اخلي، چې والله عالم چې دوی دغه کوڅۍ پلوي که نور بدبختي شي په کوي. خو په هر تقدیر دا ناروا واصله او مستوصله او واشمه او مستوشمه په ټولو باندې د خدای لعنت ده. دا بل دریم باب چې متشبهات، ښځه چې د سړي سره ځان مشابه کوي په دغه د خدای لعنت ده، سړی چې د ښځې سره ځان مشابه کوي په دغه د خدای لعنت ده. ښځه به په ستر کې بې ستري لوڅ سر ګرځېدل د سړیو سره مشابهت ده. څڼې غوندې ویښتان لنډول د دوی دپاره خو ویښتان اوږدول دي، دوی د سړیو غوندې څڼې جوړوي، تشبه برجال ده. سړی که زینت د ښځو په شکل کې لاسونه سر کوي، دی خالونه لګوي، یا په خبرو کې داسې نرمي غوندې کوي چې خلکو میل د ځان په طرف باندې را اړوي، نو دا د ښځو سره تشبه ده. سړیو ته د ښځو سره تشبه ناروا او ښځو ته د سړیو سره